د صنعت اونۍ له نندارتون څخه د لیدونکو خوشحالي. دغه لیدونکي وایي کورني تولیداتو د تیر په پرتله زیات پرمختګ کړی او اوس مهال تولیدي کارخونې د ځان بسیاینې په لور روانې دي. دوی له هیوادوالو وغوښتل چې نور د بهرنیو تولیداتو پر ځای کورني تولیدات وپېري. چې وطني تولیدات البته له پخوا په څېر ډېر پرمختګ کړی دی، ټول خودکفا شوي دي. البته اوس موږ تاسې دې ته ضرورت نه لرو چې له بهرني ملک څخه هغه خپل د ضرورت وړ شیان راوغواړو. په خپل ملک کولی شو چې د هغه شي ضرورت رفع کړو. نورو کلو په پرتله باندې سږ کال ډېر خوندور نندارتون ده، هر څه پکې شته دی. نو د رنګ او د حد له رنګه نیولې تر موټرسایکل او زرنجو د خپله د افغانستان تولید ده. بلخوا د تولیدي برخې مسؤلین خوښ دي چې د خرڅلاو په برخه کې ښه بازار درلود او ګڼ شمېر خلکو د هیواد د تولیداتو پیر وکړ. دوی زیاتوي که په تولیدی برخو کې پانګونه وشي د هغو هیوادوالو ستونزې به حل شي چې له بیکاری سره مخ دي. برای نمایشگاه برایتان گفته میتونم که بسیار خوب است به خاطر تولید افغانی، خصوصا تولید لبنیات شرکت اسد وصال بسیار رونق پیدا کرده و بسیار مردم ایرا خوش کردن و میاین و در حدود در جمع کلش مکمل امی تولید افغانی را افغانای ما شما خوش داره و کوشش میکنه که از تولیدات افغانی خود استفاده بکنه. این نمایشگاه بسیار خوب هستند با تاجرای کشور عزیز ما، به خاطر رشد تولیدات خود یک مارکتینگ بسیار بزرگ هستند برشان. بلخوا د کارخونو مسؤلین له خلکو څخه غواړي چې د هیواد له تولیداتو څخه ګټه واخلي ترڅو هیواد ځان بسیاینې ته ورسیږي. دوی همداراز په حکومت هم غږ وکړ چې د بالمثله توکو د راتلو مخنیوی وکړي. بل پکې غوښتنه هم دا ده د خپلو عوامو نه چې دوی د وطني تولید که په هر بخش کې باید وطني تولید نه استفاده وکړي، ځکه چې اوس الحمدلله وطني تولید په ډېر ښه کیفیت کې ده او ښه با کیفیته تولید لري په هر بخش کې، که د رنګ په بخش کې دي، که د خوراکه په بخش کې دي، که د پاپوش په بخش کې دي، په هر بخش کې چې دي ماشاءالله ډېر ښه با کیفیته تولید لري. د فروشات هم کول، بازار هم کړی، تاسو خپله وینې جمع جوش کړی دی. خلکو د خپل وطني تولیدات سره خلکو مینه ډېره شوې ده او ډېر ښه کیفیتونه بازار کې عرضه کېږي دلته په افغانستان کې اوس. د صنعت اونۍ نندارتون په کال کې یو ځل ترسره کیږي چې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه تولیدي شرکتونه ګډون کوي او خپل کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کوي.